السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. څنګه چې ملګرو تاسو په سٹارټ کې ویډیو وکړه، په ویډیو کې چې د فیمیل د کم ډریس اچولې دي ته موږ د کلر په انشارټ اپلیکیشن کې چینج کړی دی. که تاسو غواړئ چې موږ خپل ډریس ته په انشارټ اپلیکیشن کې داسې کلر چینج کړو نو ملګرو سټپ بای سټپ طریقه به د خیم ډیر زیات خپل اسانه طریقه ده. ویډیو بالکل نه سکپ کوئ. که ویډیو خوښ وي ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره بیل پایکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي. خملګر تاسو ټیم نه خرابوم، راځم ویډیو طرف ته. خملګر تاسو په سکور کې پلی سٹور نه به انشارټ اپلیکیشن را انسټال کړئ او کوم کسان چې د کروم نه ډاونلوډ کول غواړئ د غوړ پر مل لاندې لینک ډسکرپشن کې ورکړئ، د هغه ځای نه ډاونلوډ کولای شئ. خچ کله تاسو ډاونلوډ کو بیا په خپل موبایل کې انشارټ اپلیکیشن ته راشئ او کلیک پکې والئ. دلته بیا د ویډیو آپشن دی، بدن کلیک والئ. دلته پر نیو باندې کلیک والئ. تاسو سره تاسو ګیلری راوړئ، د دې ځای تاسو هغه ویډیو راوړئ کوم ویډیو چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. دلته کې ملګرو دا ویډیو زراله په دې ما کلیک واغستو، ټیک نشان وته راړو، بیا لاندې لګره ټیک نشان دی په دې کلیک والئ. دا وګورئ ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی موږ سره ټایم لاین ته رااله. دې ته ملګرو اوس چې کوم دی موږ د ډریس تا کلر چې کوم دا بوتم چینج کوو. هغه پر ملګرو تاسو څه کار وکړئ، دلته کې دا آپشن دی فلټر، په دې کلیک والئ. چې په فلټر هم کله کلیک واغستو صرف دا رنګ نور آپشن نه وړي. دلته کې دا آپشن دی ایڈجسټ، په دې کلیک والئ. تاسو سره ملګرو دا رنګ نور آپشن نه وړي. ټیک شو، تاسو به دې کار وکړئ، دې آپشن کې داسې رائټ سایډ ته راشئ ملګرو، داسې رائټ سایډ ته چې رائټ سایډ ته کله لګرالئ دلته کې دا آپشن دی ایچ اس ال، تاسو په دې باندې کلیک والئ. ټیک شو، په ایچ اس ال باندې تاسو کله کلیک واغ تاسو سره دا رنګ نور آپشن نه وړي، کلر به تاسو سره دا رنګ راوړي. ټیک شو ملګرو، دلته کې تاسو به خپل ډریس ته وګورئ، تاسو په ډریس کې چې کم کلر وي تاسو به دې ځای هغه کلر سلیکټ کړئ ملګرو. دلته چې کوم دی موږ سره یلو کلر دی ملګرو، تاسو وګورئ کنه. اوس په چې کوم دی موږ دا یلو کلر چې موږ بر وړون تاسو ګورئ د دې ډریس تا کلر به ګور چینج کیږي ملګرو. ګورئ وته تاسو ګورئ چې د ډریس تا کلر چې کوم دی چینج کیږي. کته وړئ نو ګور یو شان کلر راپلی دی او چې بر وړئ نو بل شان. ټیک شو، ګور دا چې کوم دی چینج شو. هغه نه پس ملګرو دا نور آپشن تاسو بالکل نه چیړئ. تاسو چې په ډریس کې دا کم کلر وي تاسو د دې چې کوم دین د اق کلر ته پټه وړئ. که بلو کلر وي تاسو به دا کلر وړئ، بلو صحیح ده. که ریډ کلر وي تاسو به سور کلر وړئ ملګرو. دا رنګ ټیک شو، چې کوم یلو ونو دا یلو کلر موږ ویوړو، څنګه چې کوم ډریس تا کلر مکمل چینج شو. ټیک شو، هغه نه پسې لګره ټیک نشان دی په دې بیا کلیک والئ. بیا که تاسو نورم ایډیټینګ کول غواړئ ملګرو سټپ بای سټپ هم پوهه کوم دی. اولنی آپشن ته براشئ، اولنی چې کوم دی دلته کې دی لایټنس ملګرو. ټیک شو، دین چې کوم تاسو په خپل تصویر کې چې کوم دی دا رڼا سیوا کولای کومولای شئ. دا رنګ یو طرف سیوا کی یو بل طرف چې کوم دی کمیږي. ټیک شو، موږ سره چې کوم دی نارمل ټیک ده. ورپسې دا بل آپشن دی کنټرست ملګرو، په تاسو کله کلیک والئ تاسو په تصویر کې ګور شوخي غونډه کې راځي. ګورئ وته یو طرف ته چې کوم دی ګورئ تصویر چې کوم شوخ کیږي. ټیک شو، بل طرف ته چې کوم دی خړی وي. دا رنګ ټیک شو، موږ معمولی شانته کې موږ سیوا کوم تقریبا 8-9 ته موږ ورسو. صحیح ده. بیا به داسې لګ رائټ سایډ ته راشئ ملګرو، کې بل آپشن دی سچویشن، په دې تاسو کله کلیک والئ نو دې کې ملګرو ډېر کمال دی. ور پلس ماینس ته وړئ تاسو خپل تصویر مطابق دا رنګ برابر وایي. ټیک شو، دا رنګ ټیک شو، دا موږ معمولی سیوا کوو. بیا ورپسې ایچ اس ال په دې تاسو مو پوهه کړئ ملګرو. ټیک شو، بیا ورپسې دا بل آپشن دی پیډم، تاسو به ځګونه پر بیا دی هایلایټ باندې کله کلیک والئ ملګرو، تاسو سیوا کوي دا رنګ سره تصویر چې کوم نورم مزیدار شي دا ویډیو. ورپسې دا بل آپشن دی شیډو باندې تاسو کله کلیک والئ ملګرو، به تاسو چې کوم دی سیډون ته تاسو پیار راوستئ شي. دا رنګ ټیک شو چې کوم وایي. صحیح ده، په موږ سره چې کوم دی نارمل ټیک دی. صحیح شو، پوه شوي په دې باندې. بیا ورپسې د کلر آپشن په ځګون پر بیا دی ایچ یو ای، په دې کې ملګرو د نشم کوم تاسو د ډریس تا کلر چې کوم تاسو چینج کولای شئ ملګرو. ګورئ وته ایچ یو ای باندې ما کلیک واغستو، دا پټه ګور یو طرف ته بل طرف ته وړم. ګورئ ته ملګرو ما ماینس کې ما راوستو، ماینس 50 ډریس تا کلر چې کوم دی چینج شو. په پلس کې وړم بیا چینج شو. تاسو ګورئ کوم چې کوم دی واپس نارمل کو. ټیک شو، ها ورپسې بیا بل آپشن دی ویګنیټ، په تاسو کله کلیک والئ ملګرو دې سر چې کوم دی په تصویر کې بوټن ته تیار راځي. تاسو ګورئ ویګنیټ چې دا رنګ ټیک شوی مکمل دا رنګي. دا خلک د لیریکس ویډیوګانو لپاره ملګرو ډیر زیات د آپشن استعمال دی ویګنیټ چې کوم دی. ټیک شو، خراب هم مکمل واپس نارمل کما. ورپسې بیا بل آپشن دی شیر پین ملګرو، په دا چې کوم دی تاسو خپل ویډیو ایچ ډی آر ته اړولی شئ ملګرو. تاسو دا رنګ پول ساتئ ملګرو، یا پول به ساتئ یا چې کوم دی 90 ته رسوي تاسو ویډیو ډیر زیات صفاوي ملګرو. ټیک شو، شیر پین دا کار دی. دا نور آپشن ملګرو چې زیات کار آپشن دی دغه طریقو ملګرو. هغه په څه کې چې ټیک نشان په کلیک کړئ، بیا که تاسو خپل ویډیو ایکسپورټ کول غواړئ بیا ټیک نشان کلیک کړئ، بل ته سیو آپشن دی په کلیک والئ. دې ځګنه تاسو خپل ریزولوشن سلیکټ کړئ، په کوم ریزولوشن کې تاسو خپل ویډیو سیو کول غواړئ موږ فل ایچ ډی کې سیو کوو 1080 پیج کې. دلته سیو آپشن په کلیک کړئ، تاسو ملګرو سره ویډیو چې کوم دی ایکسپورټ شي ملګرو. دغه طریقه وا که ویډیو خوښ ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره بیل پایکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته درورسي.